السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت او جامې مبتني. غواړم د تاسو سره داسې یو معلومات شریک کړم چې څنګه وکولای شو چې د فیسبوک یعنې خپل آیډي فالوور زیات کړو. نو هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو لایک کړې نه وي، ویډیو هم درسره لایک کړئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو راځئ چې په ویډیو باندې شروع وکړو. د هر څه نه مخکې زه تاسو ته غواړم چې تاسو راشئ فیسبوک لایو ته. وبخښئ دوستانو، دلته مې شوی وي. کله چې موږ فیسبوک لایو ته راغلو نو دې ته به ننوځو. وروسته له هغه به په دغو دریو ټکو باندې کلیک وکړو. کله چې ورباندې کلیک وکړ نو موږ په د سیټینګ باندې کلیک وکړو. نو وروسته له هغه به راشو لاندې په دې باندې به کلیک وکړو. دا تاسو وینئ دوستانو، دا تاسو پابلیک کړئ. دلته ورننوځئ، پابلیک به یې کړئ، دا اپشن به آن کړئ. نو دا به هم پابلیک کړئ. دا ایوریون کړئ. نو دا هم پابلیک کړئ. دا دواړه هم ایوریون کړئ. دا یس کړئ. دا د لاندې دا دواړه هم پابلیک کړئ. دا هم چې کله خلاص کړل نو تاسو فالو اپشن فعالیږي. نو دوستانو دغلته چې راغلی نو کله موږ چې په دغو اپشن باندې کلیک وکړ نو بیا به راشئ دا به فرینډز کړئ. دا به هم فرینډز کړئ. دوستانو نو دا به فرینډز آف فرینډز کړئ. نو دا به هم فرینډز کړئ. دا دوه اپشن چې دا به آف پرېږدئ. نو دوستانو کله چې دا وکړل نو تاسو ته داسې که څوک ریکویسټ وکړي او تاسو هغه کنفرم نه کړئ نو هغه په فالوور کې حسابیږي. نو که ویډیو خوښه شوې وي نو زما چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله کېکاږئ. نو دغلته هم تاسو کولی شئ خپل اکاونټ فیسبوک فالو اپشن فعال کړئ. په دې درې ټکو باندې کلیک وکړئ. وروسته له هغې په دغو ران آن پروفیشنل موډ په دې باندې کلیک وکړئ. نو په دغو باندې بیا وروسته کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړ نو دوستانو دا دی دوستانو زما هغه فالوور ته وغوښتله. نو که تاسو بیرته غوښتل چې بیرته یې عادي حالت ته واړوئ نو په دې باندې به کلیک وکړئ. دوستانو په دې باندې بیرته دوستانو د عادي حالت ته وغوښتو. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې او تر اخره پورې مو کتلې وي. نو زما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم درسره لایک کړئ. هیله ده چې نور ویډیوګانې هم تاسو ته د هر څه نه لومړی در ورسیږي. الله مو مل شه. خدای په امان. تر بیا.